د تکالیفو دپاره وظیفه ډېره ښه خبره ده. د ټولو نه ښکلې وظیفه چې ده هغه لا حول ولا قوة الا بالله. دا ما مخکې م ښولې ده، اوس یې م درته دا پیغمبر مبارک دا وظیفه ښولې ده. نو زه وایم خلکو ته 1500 کرته وایه لا حول ولا قوة الا بالله. 11 کرته ته مخکې درود شریف وایه، 11 کرته رسته لا حول ولا قوة. دا ولا حول مو وایه، لا حول ولا قوة. دا چې هغه نور کلمې ورسره وایه بیا خلک ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول. هغې کې بیا ویلی شي. او چې ځان له وی به به نه لا حول ولا قوة الا بالله. او که څوک وی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم لا ښه خبره. شواره اوس کې هر ټیم چې وي نو دا وایه په لږه لږه هم ویلی شي. 1500 پیرې وایه، 11 پیرې مخکې، 11 پیرې وروستو درود شریف. حضور پاک فرمایي وی د او یو بیمارو مصیبتونو علاج دی او پټولو کې ورکوټه مصیبت هم ټینشن او داسې ټینشن چې سبب یې نه معلوم. یاره بس پریشان ہے، خوب نه راځي، څه چل دی، اس پته راته نشته. دا غي علاج دا پکې پټولو کې راکوټه. نو دا به وایه ټول انشاءالله. ښه زنانه دې م وایي، تاسو م وایه، هر پریشانی هر مصیبت. او چې کوم مسافر دی اکثر په بار ملکونو کې سعودي او دوبۍ، امارات، لندن، بعضې دوستان هلته هم ټلیفونونه کوي، دا غي ټولو دپاره د علاج. حدیث پاک کې راځي د ترمذی جلد ثانی حدیث دی چې الله پاک کله جنت پیدا کو او د جنت خوشاله پیدا کړي نو جبرئیل علیہ السلام یې ولېږو، وی تلاړ شه دا جنت وینا. جبرئیل علیہ السلام چې جنت تلاړ او د جنت ټولې خوشاله ولیدې واپس راغی. جبرئیل جنت څنګه وی؟ الله ډېر لوی خوشاله دی پکې. هر قسمه د انسان د جون د سهولت او د محبت او د زړه د خوشاله سيزونه دي. وی کچام د دې جنت د خوشاله وورې دی اس څوک به بار پاتې نشي، ټول به تراشي. لکه اوسم یو سړی وای چې پلان کې ځای کې ډوډۍ ده او خوراک ته او راځي هر چاته اجازت ته، نو څوک به هم پاتې نشي، هر سړی به ورځي. پلین کې به ولاړي خدان برسي، ګرمۍ کې به ولاړي خدان برسي. نو الله کدا خوشاله د جنت چام وورې دې اس څوک به بار پاتې نشي او ټول به وتراشي. به دوزخونه جوړ کړو. جبرئیل علیہ السلام ته به ورشه دا وګوره. اچې ورغه او دوزخ یو کړ نو دا غیر غرغنډې او اور او بینونه او هغه سخت عذابونه چې وکتل راغی. الله وی ډېر د عذاب خطرناک ځای دی. که چام دا واورېد تختی به دې له بس حکم را نشي. بیا الله پاک د جنت نه غیر چا پیرا د جنت د تلو اسباب کې تا وکړل. جنت ته چې پکنه ملاره ورځي لاره سخت ده. حفت الجنة بالمکاره. لکه منز دی، منز سخت شی دی. گربے کې بم دی، یخنۍ کې بم دی، د شپې بم کې دروازه سخت نه دی، خو مونږ ته سخت کاری. روجه بنی سے اور په شکال کې بیا سخت ای. زکات به ورکې د چا مال کم دی لکېږي. حج لبدې لکونه روپۍ لس پنځل لس لاکه د چا یې لکېږي. د کافر سره به جهاد کې، جهاد کې بمرې بچی به دنه پاتې شي، اړه به دې سوځي چې خدای مړ نشم. د ګناه نه به ځان ساتې، د ګناه نه ځان ساتلم ګران کار دی. ګناه ته دار چاړه کېږي. دا سختۍ او تکلیفونه الله د جنت نه تو کړل. مکاره دا چې د انسان طبیعت دا بوج ګڼي، انسان طبیعت دا نه کوي. او چې منظم نه وي او روجیم نه وي پکې او زکات او حج هم نه وي او زاده زندگی وي. نو چې جبرئیل علیہ السلام لاړ او د جنت نه غیر چا پیره کم تکلیفونه ولیدل چې دا تکلیفونه به تیرې نو ورځي.
لارا سخت دا دا جنت نگیر چا پیر سختے اولی دے چی دے جنت تا خوبدے خدا سختی با برداشت کے نور زیبا وی جبریل اس دے جنت اولید اس دی وی اللہ یریگم چی سوک بم ورنش اولی ذکر لارا و تسخت دا الا ان سلعت اللہ غالیہ او دا اللہ سلعہ دا اللہ چی درمان دے کمشے خرسی جنت تے او لار گرانا دا سخت دا اللہ وی گیر چا پیرا سخت لار دا گیر چا پیرا تکلیفون دی مصیبتون دی بعض انسان دا سوی چی اللہ پاک حدیث کے راضی او مقام والا دا جنت مقرر کرے او دے اغیتا پخپل عمل نشی رسیدی بیمارے و تکلیفون پیرا والے نو وروے رسائی دا تکلیف او دا بیماری چی بندہ پیرا زیوی دام دا جنت دا تلو ذریعہ دا دل پخدے خدای گناہ را جی او پدے والا اللہ مرتبی اچتائی او دا خام خاچے کم نیک سڑی بھی مسلمانی پاغب دا تکلیف او بیماری لازمان رازی دا ذنب رسول اللہ مبارک فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل و دنیا کے سخت آزمائشون و سخت پریشانے پا پیغمبران و راغلی دا منخکل مبارک پیغمبرو گو رسوم را تکلیفون تیر کری دا اللہ نیازبین شخصیت و اللہ تا گران و اللہ تا دیر خواخو معصوم دا گنانا لیکن تکالیف سمرا دی آواز رطائف سفرو گورنو چی واپس راضی بھی نیتے بیگی عائشہ بی بی تے تپوس کبھی پجون کے پتا دا اللہ رسول سخت روز کمر آگلے دا وی عائشہ اگر روز سخت وچے طائف تلانا او دا طائف دریو سردارانو لبی دا ایمان دعوت ورکواغیو نمانا او بیان نمانل خودیر الوی خبر دا مال دمکی راکلا زاوی نمانو تا او چې توی چې عذابونه دي نو زپا مونږ دی راشي او بیا خپلو نوکرانو تا غلامانو تا بچو تا وی پکانو شروع کې وی دا سه کانی را باندې رو ورول چې ما ته دا پته نه و چې روان دا کم طرف ری موزم کم طرف تا وجود نوین روانه دی دا سوینه چې د فرشتو پړه کې رحم راځي او فرشتی اللہ توی چی اللہ دا خود دیر ظلم کئی دا طائف دا خلق دا دے خپل پیغمبر نبی سر خود ظلم شروع دے مدد اوکا وی ورشے وطو آئے تاسو نا مدد غواری نو کے چی فرشتے رالے جبریل علیہ السلام و سر ملک الجبال و دا غرون فرشتہ جبریل علیہ السلام وی دا خدای را لے گلے دا سوے وی دیر رحم مراغ اللہ نا میں سوالو کو کہ زدہ طائف دا خلق چور چور کوم نمرا طاقت اللہ را کرنے دے وینا غنہ تپوسو کنو کاویو اوکا و سر مدد نو آغا خدا خیالو چی اس پر دے تنگ دے تکلیف تی وینی تی بیگی وجود دردمند دے اس پر آتاوی چاو دا قوم تباکا ما و تسوی ویدہ دا غرون فرشتے ما بس ما تا اڈر کوا دا طائف کی دا کم غد غرون دے غن بوچت کم دا طائف دا خلقو پا دا سرونو بے کیدم اس پہ دل چپ کم او چپلاخ بے کم چپتا ہو لگی رسول اللہ مبارک سے فرمائے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون دا نپوئی گنو دا خو پوئیگم کنا اللہ ہدایت ور نصیب کے او دا دے خلق و اولاد کے بخدے اغا خلق پیدا کی کہ زما دین زما ایمان باو ملے ہم آغا سے ہوچوا سمودہ پس دا طائف اغٹول خلق خدای مسلمانان کلل او پا بچو کے خدای مومنین پیدا کلل دا سمرت تکلیف تینوی عائشے دا غرو دیر سختوا چی وجود نمی بینے بیدے و پتر آتا نلگی دا چی زم دا کم دیناو روان کم طرف تے دا خدای عذاب خو ندے پا پیغمبر خو دا اللہ عذاب و غضب ندے امت دا تسلی ورکائی کہ امت کے پچا تکلیف راشی بیماری راشی نو چے او گورے چے دبا دا پیغمبر اللہ تا سونا گرانو پا غرا غلی دینو پا ما بمرائی اگر برداشت کرے دے زبم برداشت کوم اگر صبر کرے دے زبم صبر کوم اگر داغی تکلیف بدل خدای پا دنیا ور کرے دے مگا قوم دوستان شو دا زما دشمنان بم خدای زما دیکھ کولا رہا حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون دا خلق سخیال دے چے میں ایمان روڑا او دا خوشحال روانیم جنتا فما بس آزمائش تکلیف بیماری یا دا اللہ مقرر تکلیفات دا با نرازی خام خبر رازی
تر پیغمبر نلوے سڑی خون ابراہیم علیہ السلام تا ہوا سمرہ تکلیفات اور کے غربو شي ایوب علیہ السلام تا ہوا سمرہ تکلیفات بیماری پر آن یونس علیہ السلام تا ہوا سمرہ تکلیفات دا کب گیڑے تا رسیر موسیٰ علیہ السلام تا ہوا سمرہ تکلیفات عیسیٰ علیہ السلام تا ہوا کم پیغمبر دا چیدہ اللہ پلار کے دا اللہ پا دین کے اغلی تکلیف نہیں را غلی پریشانی نہیں را بعض خلق منتا وی دار تحقیقت ویما اما آواز با موری ما تا وی دا سی دا گلے پتور دا چیر مولانا صاحب ما خدا وظیفہ شروع کلا ما خدا منزون مخ کے بے منز نکو اس پہ منز شروع مخ کے با میں نیکی نکولا اس میں شروع کلا مخ کے جون میں دا خوشحالے اس تکلیفو نا دیر شو چی منز میں نکو تکلیف بنو چی شروع کنو تکلیفو نو بیمارے شو ذکر و اسکار نیکی با میں نکولا خوشحال ہوں او چی دا شئی میں شروع کلک تکلیفون شدا والے ویم ٹکتا دا برازی اس مخ کے با نرات لل اس برازی مخ کے دی نیکی نکولا گناہ دے گنڈ جمع کے دلا اخیرت کے بے صدا در کولا اس دی نیکی شروع کلا گناہ نا خدای پاک پدے تکلیفون و پدے مصیبتون و ختم ہے یو صحابی او ذل حضور پاک دے یو خبر و پریر ناشنا حدیث دے وی یا اللہ رسول انی احبکا تاس دیر بینا لرم او ارمان میں دادے چے خدای میں تا سر جنت کی مرگری کی چا سر چیمینی یا غصر جنت کی مرگرت یا رسول اللہ مبارک فرمائے سوچو کا سنگے وی ٹک وی خنو اعد للفقر تجفافن وی بوجے فقر تاونی سا فقر در روان دے غربت در روان دے فقر او تکلیف او لوگا در روان دا دا پیغمبر دا منی وی چی ما سر دا چا محبت دیری او ما سر دا جنت مرگرتیا غوانی نو بوجه دی تیاره کی فقر ور روان دی ورطا دا یو سبب دی نورم شتا دا یو سبب دنیا کی با تکلیف راضی پریشانی بنا دی ولی گناہ ہو کو چی غیر علو رجائے جنت تتلل غوار سڑی وی اللہ جنت اغیتا دا پا عمل نشم رسے دی عمل کمزور دی او کما مرتبہ چی مالا اللہ جنت کے مقرر کرے دا غیتا پا عمل نشم رسے دے غا عمل نشتا نو اللہ با تکلیف بیماری مصیبت را ولی نو مالا با پہ خدا پاک اغا درجہ را کہے دا بنوے چی دا تکلیف را گئے و بیماری لانا او بچے را گئے و سیب مخ کی میں منز نکاو نو ٹک ٹاکوم چی منز را گئے و بیماریم دی تکلیفونو پریشانیم دی مخ کے نو مخ کے دل گناہ جمع کے دل چی خیرت کے بدل سرا گورم علتا بدل سزا پہ در کم اس چی تا نیک شوے نو لگ لگ زور در کئی چی دا گناہ و دا اخیرت نا دخلاص کی دا دنیا لگ تکلیف دے اب تیر شی خدا اخیرت تا مصیبتونو نا بدی پہ اخلاص دا بخام خارز دا پاتی کئی گنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا مسلمان مثال دا کچا سانگے دے کچا سانگا کل بعد یو خواتاوی کل بل خواتاوی کچا سانگا باندے چے بعد راشی پانے تے غرزے گے کچا سانگا باندے بادو نظیر ازی او اکثر ماتم کی دا مسلمان مثال دے اڑائی راڑائی دا پا دا تکلیف راجی کل کٹ تر غرزے کل پاسی کل دا بچی تکلیف کل دا مال تکلیف کل دا خد تکلیف کل دا گوان تکلیف کل بل دا پیرا ولی لکا کچا سانگا چے اوڑی روڑی دقا سے با پدم تکلیفون رازی کچا سانگی نا پانے غردی گی دارنگی دنبم کل تکلیف سر سا مصیبت پا پیراشی او کل او دا منافق مثال سدے آہا دا اغی اون مثال دے کہ پدے غر کے ولاڑی پا زنگل کے کلک اونی دا نختر ہوا پی زیرازی نہیں شڑقولے ہوا تے سانگا نشی ماتولے کلک ولاڑا دا پدے منافق با اس بیماری تکلیف مصیبت غم درد دزان دا بچی دا مال نرازی حتی انجعافها مرتا واحدتا یو زل توفان راشی دا اون دے ویخ کے ماتا کی اولاد دے غردے دا قرنگی دا منافق بیماری تکلیف مرض دا با نرازی پریشانی یو زل با پہ مرگ راشی اولاد دے بیرو غردے بیا بو سر اللہ خیرت کی کرد دا بناو آئے خواہ چیزم خو بیمار شو ممونس کو مونا جوڑا شو بابا جی بزمون خبر کولا
یو سړی یادو نوم یې د تنالم مشر سړی ورپسې خلک لاړله د دې بادرخیلو جومات کې وی هلکه مانځله راځه مونځ وکړه وی هغه وی چې یاره ما مه تنګوې په ما مونځ صاف نه دی هغه بوډاګان خلک زما نشي یاد خو زمونږ د وخت نه لږ مخکې تېر شوی خلک بیا لاړل چې د خدای ظالمه مونځ پار چا صاف دی او ته راځه مانځله یا خدای ته وګورئ ما مونځ په ما نه دی صاف ما مانځله مه بوځئ خیر خلکو واپسې په جرګه لاړل چې دا ټول بوډاګان مانځله راځي او ته پکې نه راځې چې جومات ته څنګه بوته او دس یې وکړو په مانځه ودرېده د خدای شان وخو چې سجدې له لاړ په دا تندي ډمبر ټک ورکړ خاص رسا په دا تندي یې وچېچه په مانځه کې یې چغه کړه چې ای ظالمانو ای دلګانو ای دوسانو ما خو درته ووایي چې په ما مونځ صاف نه دی خو تاسو صبر نه شوی زم راوستم راشه ډمبر او غرې وال اقه چې د جومات نه تلې تر مرګه پورې جومات له ما وی مونځ صاف نه دی نو زم ډېر خلک وایي صاحبه ذکر و اذکار کوم قضه مې نوره خرابه شوه مونځ کوم قضه مې نوره خرابه شوه او نیکی کوم او پریشانۍ ورسره راغې دا ذهن کې واچوه چې دا به راځي دا واچوه ذهن کې اشد الناس بلا الانبیاء سخت پریشانۍ به په پیغمبرانو راځي ثم الامثل فالامثل بیا چې ډېر غورې په هغه به هسې تاسو نه یو تپوس کوم چې کومه جامه کلکۍ پیړی د خامتا جامه یا زمونږ ده نو خلک یې چې صفا کوي نو ښې انځي که نه ښه زورونه ورکوي پخوا به د طالبانو چې جامې انځلې د سبیل په هغه تیږه به یې کېښودې او په خپو به پرې ګرځېدل صابون به یې پیچ او په خپو به پرې ګرځېدل او د طالبانو به په دې لاسونو داسې دا جامې والې او ډبولې به او زنانو سره به صوباړي که به نو تخته او صوباړې اوس خو دا نوې لکه نه تخته پېژنې نه صوباړې پېژنې او خوټکواڼې به یې ورته وې اوس دوی خوټکواڼې تپوس چا نه وکړه څوک یې پېژنې نه خوټکواڼې به څو په ټیم کې به اوبه واچولې صابون به پکې کمزورې صابون به و که نه غریبانان به ښه صابون خو به یې نه شو اخیستی ما کمزورې کلک صابون به په چاړه پوټې که نو هغه صابون به هغه اوبو کې واچو نو اوبه به یې خوټکولې هغه صابون به پکې ویلې شو نو بیا به پکې جامې واچولې جامې به پکې فضل لره دا ظفر لره او به پکې خوټ کېدلې ها جی او بالکل اب پکې خوټ کېدلې او سه به په هغې کې به هغه لرګې وو او به خوټ کېدې نو اخر یې به ته لاړ ځکه غریبي وه که نه خلک به په دې خاورو مورو ناست اوس خو پرشونه راغله ټوله لاره کې به خورې مورې دوړې به وې زمیندارۍ به خلکو کولې او ترېشلې به یې کولې او سه به غوبلې به یې کولې او واڼې به یې کولې واڼه اوس خو پېژنې نه هغه بوس به بادول او د هغې نه به یې غنم ایستل نو هر سړي جامې به د خاورو ډکې وې نو چې انځلې به یې دقه چل به یې ورسره کو نو چې بیا به یې خوټکواڼې نه راویستې د دې زمونږ د دې کندې په دې غاړه به دا ښځې ناستې وې او دا تختې به ورسره وې تخته به یې په سر وړه اوس خو د ښځو په خدای مې د قسمې مزې شوې هغه ښځې که راپاڅېدې که نه هغه پخوانو زمانو ښځو نو دا وایي چې دا کمې مرغۍ م راوستلې کورونو ته صرف چنگا چونگا کئی چنگا چونگا چنگا چونگا چنگا چونگا نور د دو پیسو خزی ندی او نخری هغه دی چې توبه وباسه یقین په خدای وکړه دړې به یې ماتولې تنور به یې چیچو دړې به یې ماتولې په ترخص به یې ماتولې هر کور کې به ترخص پرته وه او دړې به یې ماتولې او تنور به یې بلاو او هر کور کې به تنور نو په محله کې به یو دوه تنور راټولې ښځې به هغوی کره تلې او تنور به یې غرغنډه که په هغې به یې ډوډۍ پخولې او دا پترې به یې بلولې پترې او ټانټې به یې بلولې په دې کورونو کې دننه به نغري په هغې به یې بلولې ګیر چاپېره به ورته ناست و دا لوګي به یې په دا سپېمو کې تلل او راتلل دا مخونه به یې تک تور به او دا وږي ټکول دا نه دي وږي به یې ټکول په غټو غټو لرګو باندې اترېشلې کم ځای وې مونږ به په خپله هلکان د جومات نه بوتله او هر چا سره به کور کې د وږو د ټکولو هغه لرګی به پروت و دا غټه غټه کوته کې به پرتې وي دا به ځان سره واغې ته ټوله شپه به شنې چای به ولا پخولې او هغه وږي به ټکول او بیا به دانې دغه کولې او لونه به و غوبلې به وې غوبلې هغې کې به ویشلې پخولې او هغه نرۍ ډوډۍ به یې پخولې په سوچو خوړو کې ښځې به غریبانانې قتل شوې ټوله شپه به وږي راجول ښځې به برباد شوې څانګې به یې په خپله ماتولې
خزو بدا په خدای یقینو که جمعات کې ناستیم په سر د پاسه به تخته خو دی وغټه تخته او د هغې د پاسه به جامې پرتې وې او لاس کې به سوباړ او بالټې به ورسره په بل لاس کې و د کندې نه به را روانې وې کور ته به تلې دا ډزار به خته او جامې به یې وینځلې او په بورقو به یې اوبه ایستلې او کورونه کچو چړقوګانې او جاروګانې به یې والې راشه که نه اوس وایي نه دا چوله ټیک نه ده دې ته به ماچس بلې هغه چوله والا چې هغه تو کې او ټک نارې کې او بله شي واشنګ مشین او دا نه دا